السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته دغه کمال خان بند دویمه شل وریځه لوبه چې کومه ترسره کیدونکې ده د دغې لوبې په هکله به زه تاسو ته پوره معلومات درکړم او زه به تاسو ته دا هم وایم چې دغه لوبه تاسو لایو هم کتلی سئ او که نسئ کتلی. نو راځم ډایرکټ زه تاسو ته دغه خبر کوم چې افغانستان کرکټ بورډ چې کوم ده دغه دویمه شل وریځه لوبه یې برابره کړې د کمال خان بندر چې کوم ده همدغه نومونه یې ورکړي. یو ټیم ته کمال خان ډیم بلډرز ورکړی ده او بل ته کمال خان ډیم ډیفینډرز. کمال خان ډیم بلډرز کې کوم لوبغاړي لوبه ترسره کوي زه به تاسو ته وایم. دوست رحمان الله ګربز د دغه ټیم کپتان ده. د نه علاوه سامي شینواری ده، عثمان غني ده، عظمت الله عمرزی ده، بهیر شاه محمود ده، ننګیالی خروټی ده، اجاز الحق ده، حنیف کنړي ده، وسیع الله ده، سمی بلال ده، ای بی رحیم ده. دغه نور د بعضې لوبغاړي چې زه تاسو ته ښیم دغه خپله زه دومره خاص نه پیژنم، خو په دغه کې دغه بعضې لوبغاړي چې کوم دي دغه ګربز ده، شینوالی ده، غني ده، عظمت الله عمرزی، بهیر شاه محمود دا دوی مین لوبغاړي دي. دغه بل ټیم به زه تاسو ته وایم چې د دغوی کپتان کریم خان صادق ده. کمال خان ډیم ډیفینډر په نوم باندې کوم ټیم ده دغه کې کریم صادق د ده کپټنسي ترسره کوي او دې نه علاوه بهار علي شینواری ده، طارق ستانکزی ده، دوبیر اکبري ده، شوکت زما ده، وحید الله شفق ده، سهیل صدیقي ده، شبیر نوري ده، حاد مومند ده، بطین شاه ده، عبدالله عادر ده، زاید شیرزاد ده، اکبر موسیزی ده، افتاب عالم ده، عصمت عالم ده. نو دغه دوه ټیمونه د دغوی به خپلو کې سره لوبیږي او زه به تاسو ته وایم چې دغه لوبه د یکشنبې په ورځ د افغانستان په وخت باندې غرمې ټایم کې 1 بجه که خیر دغه لوبه شروع کیږي او د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې دغه لوبه بدبختانه لایف تاسو نسئ کتلی، یعنې دغه لوبه لایف نه نشر کیږي او دغه لوبه په کونړ کرکټ ګراوند کې یعنې کونړ کې دغه لوبه که خیر ترسره کیږي. خو بد خبر دغه ده چې دغه لوبه موږ او تاسو لایف نسو کتلی.